حضرت ابو طلحه رضی الله عنه په منځ کې خیال راتلو سره باغ وقف کول. حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه یو ځل په خپل باغ کې مونځ کاوه. یو مارغه والوتلو او چونکې باغ ګړو نظر ورته د وتلو لار میلاو نشوه. کله دی خوا کله اخوا الوتو او د تلو لارې کتله. د هغه نظر پې پرېوته او د دې منظر په وجه یې اخوا خیال شو او نظر یې دغې مارغه سره ګرځېده. ناڅاپه ورته د مانځه خیال راغی نو سهوه شو چې کوم رکعت دی. ډیر خفه شو چې د دې باغ په وجه دا مصیبت راپېښ شو. په مانځه کې رانه هیره وشوه. زر د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په خدمت اقدس کې حاضر شو او پوره کیسه یې بیان کړه او درخواست یې وکړه چې د دې باغ په وجه دا مصیبت پېښ شو. دې دپاره دا زه د الله په لاره کې ورکوم. کوم ځای چې ستاسو زړه غواړي دا ولګوئ. دغه شان یو بله کیسه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په زمانه خلافت کې پیښه شوې وه چې یو انصاري په خپل باغ کې مونځ کولو. د کجورو پخېدو زمانه ښه په ترکۍ وه او غونچې د کجورو او د بوج او ډیروالي وجې راښکته شوې وې. نظر یې پې غونچو پرېوته. د کجورو ډکې غونچې ورته ډېرې ښې معلومې شوې. خیال یې اخوا لاړو او دا هم ورته یاد نه شو چې څو رکعته وشو. د دې غم او خفګان پې داسې غلبه وشوه چې د دې په وجه یې دا پخه اراده وکړه چې داسې باغ اوس اړو ساتم نه چې د کوم په وجه دا مصیبت راپېښ شي. نو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په خدمت کې حاضر شو او عرض یې وکړو چې دا د الله تعالی په لاره کې خرڅ کوم، تاسو چې ورسره څه کوئ وکړئ. هغوی هغه باغ په 50,000 خرڅ کړ او د هغې قیمت یې په دیني کارونو کې ولګو. فایده: د ایماني غیرت دی چې د مونځ په شان اهم څیز کې خیال راتلو سره 50,000 درهمو باغ یو دم صدقه کړو. زموږ حضرت شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه په قول جمیل نومي کتاب کې د صوفیانو د نسبت قسمونه لیکلي دي. د دې متعلق دا لیکلي دي چې دا نسبت دی د الله تعالی اطاعت لره په نورو باندې د مخ کې ساتلو او په هغې د غیرت کولو. دې حضراتو ته په دې باندې غیرت راغی چې د الله تعالی په اطاعت کې بل یو څیز طرف ته خیال ولې لاړی.